کتابخونه. هر کتاب یو ځل خامخا ولولئ. په دې خپرونه کې د پښتو ژبې چاپ شوي آثار در پیژنو او په اړه یې له لیکوالانو، ژباړونکو او لوستونکو سره خبرې او بحثونه کیږي. کتابخونه هر اونۍ له ازمون څخه. کتابخونه. سلامونه، ستړي مشئ، جوړ په خیر. هیله ده چې تاسو ښه وئ. د کتابخونې خپرونې په علمي او مالوماتي لړۍ او دغه تسلسل کې په کتابخونه خپرونه کې یو ځل بیا زه حیات الله محبت او حکمت الله اقرار حاضر دي چې تاسو ته کتابخونه خپرونه وړاندې کړي او دغه خپرونه موږ درته مخته ویسو. نو قدرمنو دوستانو، موږ د خپرونې په دې لړ کې چې تر دې ځای راورسېده بېلابېل علمي او معلوماتي کتابونه مو تاسو ته در وپېژندل، د هغوی د ماهیت په اړه، د هغوی د مهموالي په اړه او همداشان د ټولنې که موږ وګورو د ضرورت په اړه موږ هغه خبرې وکړي. یعنې موږ هسې که خبره د کتاب شي نو تر ډېره پورې دغه خبره چې ډېره زیاته تکرارېدونکې د هغه دا ده چې هر کتاب یو ځل په لوستلو باندې ارزي. خو موږ په دې خپرونه کې هغو کتابونو ته ډېر اولویت او ارزښت ورکوو چې زموږ ټولنه ورته ډېره اړتیا لري او زموږ ټولنه ورته له هر اړخه محتاج او اړمنه ده. نو دوستانو، په دې لړۍ کې که موږ وګورو بېلابېل کتابونه چاپ شوي دي، د بېلابېلو لیکوالانو دغه هڅې روانې دي، بېلابېل لیکوالانو په دغه هڅه کې دي چې بالاخره کتاب چاپ کړي او خپل افکار، خپل نظریات تر یو چا ورسوي. که موږ وګورو په یو ډول هر کتاب د یو چا د فکر زېږنده دی، د یو چا شخصي نظر هم دغه کتاب بللی شو. مسله دا ده چې که په طب کې کتاب چاپ شو، که په ژورنالیزم کې کتاب چاپ شو، که په ارواپوهنه کې کتاب چاپ شو، که په شعر و شاعرۍ په ادب کې روان دی، خو زموږ ټولنه د دې هر څه باوجود ټولنیزې مطالعې ته هم ضرورت لري. موږ باید ټولنیزه مطالعه وکړو. زموږ د ټولنې یوه نیمګړتیا دا ده چې اصلا موږ په ځینو مسایلو کې ټولنیز نزاکتونه نه پیژنو. موږ ځینو مسایلو کې ټولنیز اصول نه دي پیژندلي. موږ په ځینو مسایلو کې ژر قضاوت کوو او د مسایلو بیخ ته نه ځو، ژور یو څه نه مطالعه کوو. دلیل دا دی چې موږ اصلا خپله ټولنه د خپل د ټولنې د خلکو نظریات او د ټولنې دغه ستونزې مد نظر نه دي نیولي او هغومره ښې مو نه دي پېژندلي. نو دوستانو، په دې لړۍ کې ما د ټولنیزو علومو په اړه، د ټولنیز علم په اړه یا د ټولنیزې پوهونې په اړه تر ټولو بهترین کتاب چې پیدا کړ او تر دې مې بل ښه کتاب په دې وخت کې ونه موند، هغه د اسدالله غضنفر څراغ کتاب دی. نو د غضنفر صاحب دغه کتاب مې په کتابخونې خپرونه کې تاسو ته راوړی چې نن خپرونه کې له ښه مرغه در معرفي کوم. یو ځل بیا وایم چې د کتابخونې خپرونې په دې اونۍ کې موږ د اسدالله غضنفر کتاب تر بحث او معرفت لاندې نیسو. نو دوستانو، د کتاب په اړه معلومات دا دي چې دغه کتاب د کتاب نوم څراغ دی، لیکوال استاد اسدالله غضنفر دی او د کتاب خپرندوی ټولنه مومند خپرندوی ټولنه جلال آباد دی. ډیزاین د دې کتاب هدایت الله عادل صاحب کړی چې بهترین ډیزاین دی. دا د کتاب ما سره چې کوم دغه ټوک دی نو دا دوهم چاپ د کتاب دلته ور باندې لیکل شوي او دا نو دوهم ځل لپاره هم زر ټوکه چاپ شوی دی. د دې کتاب دوهم ځلي چاپ نیټه 1998 لمریز کال ده او چاپ ځای چې دی هغه د مومند خپرندوی ټولنې څانګه تخنیکي څانګه ده.
نو بېلابېلو کتاب پلورنځیو کې تاسو ترلاسه کولی شئ. که چېرته خوست کې غواړئ چې ترلاسه کړئ دغه کتاب نو تاسې کولی شئ غرغښت کتاب پلورنځي، رحیمي کتاب پلورنځي، سباون کتاب پلورنځي، ژوندون، ابدالي، لیوال، غازي، شیخ زاید کتاب پلورنځیو څخه دغه کتاب تاسې ترلاسه کولی شئ. کتاب مجموعاً اقرار صاحب که وګورو په 471 مخونو کې راټول شوی او چاپ شوی دی. د کتاب پښتۍ ډیزاین هم خوندور دی. دلته ښکاري چې څراغ ایښودل شوی دی، له لرګي څخه جوړه شوې یوه المارۍ ښکاري چې په لوګو باندې هم توره ده، په هغې کې کتابونه ښکاري چې ایښودل شوي دي. او همدا شان کتاب دلته بیا پاک دی، هغه باندې چشمې ایښودل شوي. یعنې یو ښکلی ډیزاین دی. د کتاب ساده دی او ډېر له مفهومه ډک پښتۍ د دې کتاب ډیزاین شوي او جوړه شوې ده. نو د اسدالله غضنفر صاحب کتاب په اړه همدغه خپله غضنفر صاحب د سر خبرې لیکلي چې غواړم اورېدونکو ته یې ولولم. د سر خبرې چې د دې کتاب د چاپېدو اراده مې وکړه، د نوم په فکر کې شوم. د څراغ کلمه مې ورته خوښه کړه، خو تشویش را سره و چې هسې نه د بل چا د کتاب نوم وي. د ځینو باخبره دوستانو په قول په دې عنوان بل پښتو کتاب نشته. څراغ د مطالبو د تنوع او محتوا له مخې زما د مقالو یوې بلې ټولګې کلتور او ټولنه ته ورته دی. اقرار صاحب کلتور او ټولنه هم ډېر بهترین کتاب دی چې انشاءالله نږدې ورځو کې به هغه هم راوړو. په تېرو 2.5 کلونو کې د کلتور او ټولنې له چاپېدو وروسته ځینو دوستانو راته وویل چې په لیکنو کې ډلبندي په کار وه، او دا خبره هم راته وشوه چې مثلا په یوه لیکنه کې 13 کال وایم خو د لیکنې نیټه نه ده معلومه او لوستونکی نه پوهېږي چې له 13 کاله منظور څه وخت دی. د دې مشکل د مخنیوي لپاره مې د څراغ د هرې مقالې په پای کې د هغې د لیکوال کال ذکر کړ او پاتې شوه د مقالو د ډلبندۍ کار چې اسانه نه و. ځینې مقالې په اسانۍ سره په یوه ګروپ کې راتلې، مثلا د ګرامر په اړه لیکنې، خو د ځینو نورو ډلبندي سخته وه. هغه لیکنې چې د روغې ټولنې ارزو اقرار صاحب په کتاب کې چې ما څومره لوستلی دا د روغې ټولنې موضوع په نوم کوم فصل چې دی، یعنې د کتاب تر ټولو بهترین او مهم فصل بیا همدا فصل دی د روغې ټولنې ارزو. نو ته پوهېږي چې د روغې ټولنې په ارزو کې به کوم مسایل شامل وي او څنګه موږ یو روغه ټولنه جوړولی شو. په دې اړه ډېرې ښې لیکنې پکې دي. هغه لیکنې چې د روغې ټولنې ارزو تر عنوان لاندې لولئ د وګړي او ټولنې له مسایلو سره تعلق لري. د کتاب د مقالو په دې برخه کې د فرد او ټولنې د ځینو لویو ستونزو او له دغو ستونزو د راوتلو په باره کې خبرې شوي دي. د فرهنګ او ادب تر مشترک عنوان لاندې اکثره لیکنې له ادب تیوري، کره-کتنې او د فرهنګ له عمومي مسایلو سره تعلق لري. د فرهنګ او ادب د برخې یو شمېر مقالې د نورو د شعرونو لوستلو را باندې لیکلي دي، یعنې د یو چا د شعر د لیکلو موضوع را کړې ده. زه چې د لیکلو او لوستلو په وخت له ګرامري ستونزو سره مخامخ شم او په کتابونو کې ځواب پیدا نه کړم، په خپله پسې لټون پیل کړم او چې یوې نتیجې ته ورسېږم له لوستونکو سره یې شریکه کړم. په دې برخه کې څو کلن لټون په دې پوه کړی یم چې پښتو پښویه د ځوانو محققانو لپاره د کار ډېره لویه او جالبه ساحه ده. لکه هارون سمون صاحب چې اوس وخت کې لګیا دی. استاد زیار یو نیم ځل تعصف څرګند کړی دی چې اکثرو لایقو محصلانو د ژبپوهنې په اړه د ژبپوهنې په ځای ادبپوهنې ته مخه کړې ده. داسې ولې شوي دي؟ زما په ګمان یو دلیل یې دا دی چې ګرامر تر ادبپوهنې دقیق علم راښکاري او ویریږو چې په ژبنیو بحثونو کې تېروتنه به مو د پټېدو نه وي. حال دا چې که د نوې خبرې د کولو شوق کوونو ریسک به منو. ګرامري بحثونو ته د زړه نښه کولو بله وجه دا ده چې موږ په جزوي مسایلو ډېر غور نه کوو او عمومي مسایل تشریح شوي راښکاري. د څراغ د ګرامر د برخې مقالې تر ډېره حده د ژبې د ګرامر له جزیاتو سره تعلق لري. د ما لیدلي خلک عنوان مې د رحمان بابا له یوې مصرې راواخیست چې فرمایي لیده نشي هغه ما لیدلي خلک. د کتاب د دې برخې لیکنې تر ډېره حده د ځینو کسانو ځایونو او خلکو په باره کې زما د خاطرو او مشاهدو په اساس راپورتاژونه دي.
د کتاب په وروستیو پاڼو کې 3 مرکې لولئ. مرکې د خپل شکل په برکت له نورو لیکنو په اسانه بیلې شوي، مګر یو مشکل پکې شته او هغه دا چې د مقالو برعکس دلته د بیا کتنې او کمی زیاتی چانس نه و. په دغه مرکو کې شوي خبرې کمی اوس کولای یو څه به بل ډول وي. د مقالو د بیا کتنې په وخت څو ځایه په تکرار شویو خبرو او مثالونو پیښ شوم چې د کمیدو کوښښ مې وکړ. د دې کتاب د چاپ په باره کې چې مې د مومند خپرندویو ټولنې له ګران هدایت الله عادل سره خبرې کولې، راته ویې ویل کلتور او ټولنه او جادوګر هنر ختم شوي او د بیا خپرېدا اراده یې لرو. دې خبرې خوشحاله کړم او دا خوشحالي ځکه له تاسو سره شریکوم چې زموږ په وطن کې یو وخت د کتاب چاپ دومره اسانه نه و او که به چاپ شو لوستونکی یې نه پیدا کوه. غوره نثرونه زموږ د 20مې پیړۍ یو شاهکار دی، خو دغه شاهکار په کلونو د چاپ په انتظار پروت و. پلار مرحوم مې ویل، پلار خدای بخلی استاد صدیق الله پسرلی ښایي، پلار مرحوم مې ویل چې په 1434 کلونو کې یې د یوې حکومتي ادارې په المارۍ کې د غوره نثرونه قلمي نسخه لیدلې وه چې ډېرې دوړې ورباندې ناستې وې. له اوسنۍ ټکنالوژي چې چاپ یې اسانه کړی دی او د بیان له اوسنۍ ازادۍ چې د سانسورچیانو مخه یې ډب کړې ده، مننه پکار ده. خو که لوستونکي نه وي، نه د خلکو د اقتصاد بهتري، نه ټکنالوژي او نه د بیان ازادي له لیکوال سره اصلي مرسته کولی شي. په وروستیو څو کلونو کې د لوستونکو شمیر څو برابره زیات شوی دی. اوس لوستونکي دې ته تیار دي چې د لیکوال کتاب ولولي، خو آیا لیکوال هم تیار دی چې د لوستو وړ کتاب ولیکي؟ خدای دې وکړي چې په دې پوښتنې ته د څراغ د لوستونکي ځواب مثبت وي. اسدالله غضنفر د 1495 کال د کب 9. نو دوستانو، تاسو بیا هم ښه راغلی. د استاد غضنفر د سر خبرې چې په څراغ کتاب باندې لیکلي هغه مې درته ولوستې. اوس هم د کتاب سرلیکونو ته ورځو، ځکه که زه سرلیکونو ته شریک یم ستاسې حتما تلوسه پیدا کېږي چې بالاخره دغه کتاب واخلئ، پیدا یې کړئ او ویل ولئ. نو زه به ووایم د کتاب د بیې په اړه به م ووایم چې ما دغه کتاب چې اخیستنو ما ته دغه کتاب په 210 افغانۍ باندې راغلی و. د لیکوال د کور آباد وي چې اوس هم راته کړی و، ګنې دوی په 250 افغانۍ خرڅوي. خو خیر ادمه ډېرې پیسې نه دي. د کتاب بهترین مسایل او لیکنې او نظریات که تاسو ولولئ نو خپلو پیسو باندې به هېڅکله هم پښیمانه نه شئ او تاسو ته به دا هم کمې وښکاري. ښه، نو راځمه د سرلیکونو برخې ته. لومړی یوه خبره باید وکړم اقرار صاحب چې دغه کتاب چې مکمل ما څومره ولیده نو دا په 3 برخو باندې البته 4 برخو باندې ویشل شوی دی. نو 4 برخې پکې دي. لومړی برخه د روغې ټولنې ارزو ده. اوس په دې کې کوم لیکنې دي؟ اول لټون، دوهم زوړ او نوی بهترین بحث دی، دریم قدرت او شخصیت، دا یو بهترین بحث دی چې انشاءالله که وخت دغه مقاله وایم هم. څلورم د وطن مینه، پنځم کار، شپږم د کور خزانه، اوم د کور خزانه ډېره جالبه مقاله ده، اوم کار، کمال او مینه، دا ډېره جالبه مقاله ده. اتم لیډر، دا یو بهترینه مقاله ده او د اوسنیو حالاتو سره ډېر ښه سمون لري. نهم زما ګټه، لسم حیثیت او البته رقابت، دا یو ډېره بهترینه مقاله ده چې لسم راځي. 11 د نوي کال په درشل کې، 12 نوښت او عدالت، 14 تبعیض، 14 تیریګره رڼا، 15 د کار یو طلایي اصل، 14 مستقیم او غیر مستقیم تبعیض، 15 ترافیکي پیښې، 18 نن، پرون او سبا، 19 رښتیا او دروغ، 20 ښویېدلی، 21 په وطن باندې باور، 22 د بیعدالتۍ کلتور، 23 طلایي عمر، 24 د ریا خرقه، 25 شهادت، 26
خشونت او زمونږ اخلاقی دنده. 28 خوشاله سنبله. 28 اوازه. 29 تفریح. 30 مړینه او ټولنه. 31 د ګدایانو دنیا. 31 د میویل. 32 د خدای مخلوقات. 33 د کورنیو ځلانده ماضی. 34 بوډا او بودا. 15 د قضاوت بدوی تعبیر. 16 موږ او نوی تمدن. دا نو یو بهترینه مقاله ده. 30 بېدینه توره. 38 هغه راځي. 39 له حکومت سره 3 ډوله رابطه. 40 د زغم مخالفان څه وایي. 41 4 بلاګانې. دا ډېره ښه مقاله ده. 42 امن، امید او په ځان باور. 43 ځوانان. 44 موږ ولې شاته پاتې یو. 45 د میندو مرګونه. 46 د قدرت تنده. 47 د عمر ګلونه. 48 د تظاهر لومه. دا یو بهترینه مقاله ده چې د اوسنۍ ټولنې سره ډېر ښه تړښت لري او ډېر ښه پوهېدای شئ تاسو په دې باندې. 49 د ماشوم د شوخي حق. 50 پر ځان مین. 51 د وطن په هدیرو کې. 52 د هوټلونو ودونه. 53 له ماشومانو سره تشدد. 54 د شیطان کور. دلته نو لومړی برخه پای ته رسیږي او دوهمه برخه پیلېږي. دوهمه برخه ادب او فرهنګ ته ځانګړې شوې. 55 ادبیات څه ته وایي. 56 د اثر ادبیات. 57 ذوقونه بدلیږي. 58 د وصال د 10مې کلیزې په پلمه. 59 د حنان بارکزي 2 بیتونه. البته د حنان بارکزي په بخښنې. 60 ادب د ټولنې هنداره ده. 61 زرغون لښتی. 62 د لیکوال د لارې 4 خنډونه. 63 خوبونه. 64 هنر څه را زده کوي. 65 د بشیر ګواښ یو بیت. 66 میګتون دا د میګیانو دغه نه ځاله ورته وایو څه ورته وایو د اوسېدو ځای. 68 د وږمې سبا 3 بیتونه. 68 فطرت حالت. 69 جادویي څراغ. 70 قلم او بغاوت. 71 وصال. 72 چلم او تنباکو. 73 وخت تم شه. 74 د نوم پاتېدلو لار. 75 د شعر جوهر. 76 د معمار د سلامت د عمارت و. 77 د اساطیرو سیوری. 78 د لیکوالۍ یو اصل. 90 د فلسفي فکرونو شاعر. 80 د لیکوال اجرونه او کړاوونه. 81 ارواپوهنیزه کره کتنه. 82 پښتونکی. 83 د فورمالیستي کره کتنې 2 مثالونه. 84 در مکنون. 85 د هر ژبې ادب خپلې غوښتنې لري. 86 ژباړن. 87 په لرغوني مصر کې هنر او ادبیات. 88 د افغانستان منظرې. 89 اخبارونه او سفرونه. 90 ادب او اکاډمیک مرکزونه. 91 دریم هنر. 92 د سمې زده کړې 2 شرطونه. 93 زموږ د ښوونې او روزنې پاشل شوی نظام. 94 انحصار. 95 امتحان. 96 صرف میر. 90 اړتیاوې. 98 ذکر د خنزیرانو. 99 وړاندیز. سلم د لرغونو یونانیانو عقیده. دا یو بهترینه لیکنه ده، البته مقاله ده. یوم د ادب او ژورنالیزم شریکه ساحه، دا هم ډیره ښه لیکنه ده. او 102 د خوشحال خان خټک 3 خبرې. دومه برخه هم دلته پای ته رسیږي. دریمه برخه شروع کیږي د ګرامر برخه. 103 یو 104 لا 105 پوهاند که پوهانده 106 هم دی باندې بحث شوی دی. 107 رستاړي یا 108 د ژبې 2 متقابلې غوښتنې. 109 د نالیکل شویو فعلونو جملې. دریمه برخه هم پای ته رسیږي. وروستۍ برخه هغه ما لیدلي خلک پیلېږي. 113 دا برخه بیا اقرار سي بهترینه برخه ده. هم پکې تفریحي برخه شته، یعنی ځینې داسې شیان دي داسې عملا څه غضنفر صاحب لیدلي چې ته به ورته خاندې. زموږ د ټولنې هغه
بېشعوري په ګوته کوي. ښه 110 زموږ کلیوال، 111 په واده کې ونډه، 112 د وحشي ژویو دنیا، 113 زړې نښې، 114 ښکلی فطرت، 115 دوستي او دښمني، 114 ذکر د شرابو او شرابیانو، 115 د فرعون د زمانې یادګار، 118 د کندوز هندوان او سیکان، 119 فرغانچیان، 120 د ښاروالي جاروکش، 121 کمپرس، 122 نښې، 123 غرنی خوب، 124 غیرتمن عالم، 125 د مهاجرت نښه، 126 له پلار سره پلي تګونه، 127 وروستی ورځ، 128 کلمې به د پیسو غوندې په احتیاط لګوو، 129 د نطاقي په باب مرکه، 130 د ښکلا په باره کې مرکه. او دا مرکه استاد غضنفر له عنایت الله دیدار سره کړي چې بهترین موضوعات پکې راخیستي دي. ښه نو زه به اقرار صاحب یو څه وخت خو شته، 1-2 مقالې به ولولم په دې اساس چې ستا هم باور راشي چې دغه کتاب هم دومره ښه دی چې څومره موږ فکر کوو. ښه وایي قدرت او شخصیت. انسان چې اجتماعي ژبه دی په ټولنه کې په شخصیت او حیثیت پسې ګرځي. هغه څوک چې موږ یې بې شخصیته او بې حیثیته ګڼو، هغه هم په خیال کې یا د ټولنې په یوه وړه کړۍ کې د ځان لپاره حیثیت غواړي. دغه راز ماشومان هم د حیثیت تږي دي. زما وړه لور چې د اول ټولګي امتحان یې تازه ورکړی دی، پرون له خپلې مور سره ښوونځي ته تللې وه چې د نتایجو پارچه واخلي. موږ په کور کې دا خبره همیشه کوو چې درس مهم دی، درجه مهمه نه ده. خو مور یې راته ویل چې د نمرو تر معلومېدو له مخه د نجلۍ شونډې وچې وې، یعنې د حیثیت یوه دغه ورسره وه. په نورو باندې د ځان د منلو ذریعې ډېرې دي. دغه ذریعې په څو ډولونو باندې ویشلی شو. ځینې کسان د خپل کار او لیاقت له مخې په ټولنه کې په حیثیت پسې ګرځي. دا د حیثیت د پیدا کولو تر ټولو غوره او ګټوره طریقه ده. یو ښه موچي، یو لایقه ښوونکي، یو تکړه شاعر، یو مهربان نرسه ټولنې ته خدمت کوي او د خدمت په بدل کې په ټولنه کې قدر کیږي. ځینې نور کسان د خپل وسایلو په مټ په ټولنه کې په حیثیت پسې ګرځي. زه چې کوچنی وم د ګرمۍ په موسم کې به په ښوونځي کې ډېر تږی کېدلم. د ښوونځي څنګ ته په یوه کور کې یو بوډا او د هغه میرمن اوسېدل. دوی به زما غوندې تږي ماشومانو ته د کور د کوهي سړې اوبه ورکولې. یو بل څوک مې یادېږي چې خپل موټر به یې پلیو لارویانو ته ودراوه او بې پیسو به یې لیږدول. یو شمېر نور کسان په خپلو وسایلو کې خلک نه شریکوي، مګر له دې خوند اخلي چې نور ورته ووایي چې څومره ښه موبایل دی اخیستی دی. دوی ممکن ډېر قیمتي جامې، قیمتي موټر، ګرانبیه موبایل یا نور وسایل د دې لپاره واخلي چې خلک په حسرت ورته وګوري. د وسایلو په زور په نور باندې د ځان د منلو دا رنګه هوس معمولا هغو کسانو ته ور پیدا کیږي چې د شخصیت او حیثیت معنی یې له دننه شړېدلې دي. دوی چې په خپل شخصیت تکیه نشي کولی په وسایلو باندې تکیه وي، او څرنګه چې له خپل پټ حقارت ځورېږي او په ټولنه کې ځان بې حیثیته احساسوي، نو غواړي د وسایلو د برترۍ په زور له ټولنې انتقام واخلي. البته ډېر داسې کسان هم شته چې ښه وسایل د ښه ژوند لپاره غواړي، نه په نورو باندې د کلنکارۍ کولو لپاره. د دغه دوه ډولو توپیر پکار دی. یو بل ډول ځان منل د زور او قدرت په مټ ځان منل دي چې ټولنې ته یې د ځان منلو تر ټولو خطرناک ډول بللی شو. ځینې کسان خپل حیثیت په دې کې ویني چې نور ورڅخه وویریږي او په زور د ځان تابع کړي. دا یوازې دیکتاتوران نه دي چې دغه ناروغي لري، بلکې د کلي، کوڅې، بدماشان او ټول هغه کسان چې خپل شخصیت او حیثیت له زور او قدرت سره غوټه کړی دی په همدې مرض مبتلا دي. هغوی چې د زور او ویرولو له لارې په نورو باندې د ځان د منلو لیونی هوس ورسره دی، د ارواپوهانو په اند روحي ناروغان حسابیږي. دغه کسان که څه هم د نورو د توهین، تحقیر، بې حیثیته کولو او آن وژلو تږي وي، خو د بل هر انسان غوندې د ضمیر خاوندان دي. دوی د دې لپاره چې ضمیر غلی کړي د خپلو ظلمونو لپاره خامخا دلایل پیدا کوي. دغه دلایل د دوی د کلتوري او تعلیمي سویې په اساس پیاوړي یا کمزوري وي، خو اصلي مقصد پکې دا وي چې خپل ضمیر او د ټولنې ضمیر ورباندې تیر باسي. هټلر چې د نورو د وژلو او ځورولو لیونۍ تنده ورسره وه، اول په یهودو شروع وکړه او دلایل پیدا کړل چې دا چون یهود دي نو بد خلک دي، نو وژل یې پکار دي. ستالین چې هټلر ته ورته اخلاقي ناروغي لرله، په دې نوم سرونه ریبل چې دوی د انقلاب یا د ده په حساب د حق د لارې مخالفان دي، نو وژل یې پکار دي. د نورو د ځپلو، سپکولو، غمجنولو او وژلو تږي هغه هیڅ وخت بې دلیله نه پاتې کیږي.
هسې وایي چې د قتل کوم شوقي خپله انا حلاله کړې وه او چې پوښتنه ورنه وشوه نو د خپلې پوهې په اندازه یې دلیل راوړه ویې ویل څه توره تېره وه څه ابۍ ورسته وه. اقرار صاحب وخت فکر کوم چې ډیر کم دی ګنې یو بله ډیره بهترینه مقاله وه وخت نشته نه ښه نو بیا ورنه تېرېږو زه خیر تا ته به زه بیا خپله وښایم وبه یې لولې نو په همدې ځای کتابخونه خپرونه پای ته رسیږي څراغ دې اونۍ کې موږ در معرفي که کتاب ترلاسه کړئ او ویې لولئ بهترین کتاب دی دوستانو ټولنیز لیدلوری ستاسې ورسره پیاوړی کېږي خبرې مو ورسره خوندورې کېږي د ټولنیزو مسایلو په اړه ستاسې دید ډېر پیاوړی کېږي نو پر همدې ځای د کتابخونې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسیږي له اقرار صاحب مننه چې دا مسجدو کې زما همکاري وکړه په همدې ځای زه حیات الله محبت هم له تاسو اجازت اخلم ښه وخت ښې شیبې الله مو مل شه تر بیا د الله په امان. کتابخونه کتابخونه هر کتاب یو ځل خامخا ولولئ. په دې خپرونه کې د پښتو ژبې چاپ شوي آثار در پیژنو او په اړه یې له لیکوالانو ژباړونکو او لوستونکو سره خبرې او بحثونه کیږي. کتابخونه هر اونۍ له ازمون څخه کتابخونه